دغه د زړونو سودا داسې ښه ده بیه د دغې سودا مه اړوه او زه دې په سترګو کې ډېر څه وینمه زه دې په سترګو کې ډېر څه وینمه ته دې دا سترګې له ما مه اړوه. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته نن راسره ډېر ګران او محترم معطر افریدي صاحب دی چې ډېر خوندور کلام لیکي او ډېر مینوال هم لري. نو وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هر کلی وایو. معطر افریدي صاحب په پروګرام کې درته هر کلی او ستړي مشي وایو. مننه د اسمان ستوري پاڼې ملګریو هم ډېره مننه کوم چې مونږ له راغلو خپل قیمتي وخت مونږ له راکړو. ډېره مننه ته هم کوو چې موږ له په د لنډ تنګ وخت کې تاسو هم وخت راکړو. مینوالو کتونکو د معطر افریدي نه به خوندور کلامونه هم اورو، څه تپوسونه به ترې هم کوو. خو د ټول نه بیا هم معطر صاحب د موږ د پاڼې مینوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلو وکړه. خپله نومه مې عبدالقیوم دو او تخلص مې معطر افریدی دی او کوم شلوبار سره تعلق لرم په بوړا او چیني کې پوته کېږم. ډېره مننه معطر صاحب د موږ د پاڼې مینوالو سره د یو کلام شروع کړو. ډېره مننه. کلام مطلب داسې رو چې حالاتو ځکه راوړو جنګ لپه کې حالاتو ځکه راوړو جنګ لپه کې چې مونږ ولاړو ټول د ننګ لپه کې. مننه او وخت مننه حالاتو ځکه راوړو جنګ لپه کې چې مونږ ولاړو ټول د ننګ لپه کې او وخت له به بیا یو څو سړي وربهو وخت له به بیا یو څو سړي وربهو وخت رانه بیا غواړي کلنګ لپه کې. مننه او ما درته ونیو تا نه اخیستو ما درته ونیو تا نه اخیستو زړه مې هم هغسې شو زنګ لپه کې. مننه بیا دې د زلفو باد پرې ولګېدو بیا دې د زلفو باد پرې ولګېدو بیا مې څو کاڼي شول لونګ لپه کې. مننه ډېره مننه او بل شعر دی کې چې زه درته خوږ خوږ سره لاسونه هایم زه درته خوږ خوږ سره لاسونه هایم ته راته وښیه ترنګ لپه کې. مننه او بل شعر دی چې زه په شرابو باندې نه پایمه زه په شرابو باندې نه پایمه ما چې غږلي نه وي بنګ لپه کې. مننه زه په شرابو باندې نه پایمه ما چې غږلي نه وي بنګ لپه کې او شمې په کوم هنر راوبللو شمې په کوم هنر راوبللو لامبو ساتي کړلو پتنګ لپه کې. مننه او ګوره لالیه هر مطرب ساز لره ګوره لالیه هر مطرب ساز لره ستا نه راوړي د بنګړو شړنګ لپه کې. او مننه اخري مقطع چې زه معطر یم او وږمې در وړمه زه معطر یم او وږمې در وړمه لالیه ته دې راوړه رنګ لپه کې. ډېر خوندور کلام مینوالو کتونکو تاسو به هم خوند اخیستی. معطر صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. ډېره مننه. شاعري خو مو د 2018 نه شروع کړې او د اصلي استوز مې خپل ورور کوثر افریدی دی هغه نه اصلاح کړې او کتاب په بوره کې هم فی الحال څه هغه نشته دی ځکه چې غزل یې هغسې نه چې څنګه کتاب لویې کې وي که نه نو فی الحال مې رودا نشته کتاب له. ډېره مننه معطر صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي ته په کوم صنف کې کور کړی دی تر دې دمه دې څومره کار کړی دی؟ مننه نور نه پښتو خدمت نه شي خو په غزل کې هم کور کړی دی تقریبا چې په 80 پورې غزل ورسره شته دی او انشاءالله په راتلونکي وخت کې هر سلا مې رودا شته هغه که نظم وي او که نور صنفونه انشاءالله چې ژوند وي او هیر وي هغه به پکې کوو کور. ډېره مننه معطر صاحب. زه خو یم چې یو بل کلام هم د موږ د مینوالو سره شریک کړو ډېر خوند وي. مننه. غزل مطلب داسې رو چې یو څو بوتونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې یو څو بوتونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې ستا تصویرونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې. مننه. او لالیه ستا غوندې کې رنګ پکې زه نه وینمه لالیه ستا غوندې کې رنګ پکې زه نه وینمه بلها رنګونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې.
مننه للی ستا غوندې کې رنګ پکې زه نه وینمه بلها رنګونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې او زه دشمني او نفرتونه زړه کې نه ساتمه زه دشمني او نفرتونه زړه کې نه ساتمه محبتونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې مننه او شعر دی چې زه ستا په یو جفا لیمه کې روح کتاب چاپ کوم زه ستا په یو جفا لیمه کې روح کتاب چاپ کوم ډېر کتابونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې مننه او ستا د سوال جواب به حل نه کم لالیه ګني ستا د سوال جواب به حل نه کم لالیه ګني ډېر ځوابونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې مننه او ما موتر دومره سفر وکړو ته نه مانې هو ما موتر دومره سفر وکړو ته نه مانې هو دا د ګردونه مې پراته دي د نظر په غېږ کې مننه ډېره مننه ډېر خوندور ډېر اعلی کلام موتر صاحب دنیوي زده کړه دې څومره ده مننه بس صرف میټرک مو کړی څه نوره زده کړه مو نشته لا فلحال ډېره مننه زه خو یم چې یو بل کلام هم موږ د مینه والو سره شریک مننه غزل مطلارو چې لالیه مخ دې په شا مه اړوه په مینانو دنیا مه اړوه مننه لالیه مخ دې په شا مه اړوه په مینانو دنیا مه اړوه او په تورو زلفو دې مخ مه پټوه په تورو زلفو د مخ مه پټوه د تیارو لاندې رڼا مه اړوه مننه او دغه د زړونو سودا داسې ښه ده دغه د زړونو سودا داسې ښه ده بیه د دغې سودا مه اړوه مننه دغه د زړونو سودا داسې ښه ده بیه د دغې سودا مه اړوه او زه دې په سترګو کې ډېر څه وینمه زه دې په سترګو کې ډېر څه وینمه ته دې دا سترګې له ما مه اړوه مننه او آخري مقطع چې خپل موتر دې په صحرا کې ګوره خپل موتر دې په صحرا کې ګوره پسې دا نوره دنیا مه اړوه خوندور الله کلام مینهوالو کتونکو چې دا کم کلام هم تاسو سره شریک کړو نو د یو بل نه خوږه دي او ښکلي دي نو موتر صاحب تاسو د خوښه شعر څوک دی مننه بس زه اوس هڅ کولی نه شم خو چې کم شاعر هم ښکلی غزل لیکي هغه مو خوښې شاعر دی که هغه مشر وي که کشر هغه زه خوښوم ډېره مننه موتر صاحب مینهوالو کتونکو بیا تو غزلونو نه خوند اخیستی او نور به هم په تمه وي چې څه نه اوري نو زه یم چې یو بل هم یې ورسره شریک کړه مننه غزل مطلارو چې راته ګوري څه په ځیر راته ولاړ دی راته ګوري څه په ځیر راته ولاړ دی یو سړی د ډېر نسکیر راته ولاړ دی مننه یو راته ګوري څه په ځیر راته ولاړ دی یو سړی د ډېر نسکیر راته ولاړ دی او زما زړه لکه د نهې درته پروت دی زما زړه لکه د نهې درته پروت دی ستا نظر لکه نخچیر راته ولاړ دی مننه او بل شعر دی چې زه خوشي له زور کوم او دی غم له زه خوشي له زور کوم او دی غم له مقابل مې خپل تقدیر راته ولاړ دی مننه زه خوشي له زور کوم او دی غم له مقابل مې خپل تقدیر راته ولاړ دی او بل شعر دی چې ما په خپلو بدو زر کړي په حیمانه ما په خپلو بدو زر کړي په حیمانه لکه پیر مې خپل ضمیر راته ولاړ دی مننه ما په خپلو بدو زر کړي په حیمانه لکه پیر مې خپل ضمیر راته ولاړ دی او بل شعر دی کې چې یک تنها یم خو تنها نه یم په دشته یک تنها یم خو تنها نه یم په دشته یاره ستا خیالي تصویر راته ولاړ دی مننه او آخري مقطع چې موتر درنه د حسن خیرات غواړي موتر درنه د حسن خیرات غواړي موتر لکه فقیر درته ولاړ دی مننه ډېر خوندور ډېر الله کلام او مینهوالو کتونکو تاسو به بیا هم ته د نورو کلامونو په شان خوند اخیستی وي موتر صاحب زموږ د پاڼې او مینهوالو سره په اخر کې څه پیغام شریک کړه مو ټولو پښتنو له دا پیغام دی چې په خپل منځ کې مینه ورورولي اتحاد او اتفاق وشي ډېره مننه په اخر کې بیا هم ته موتر صاحب کوو چې موږ له د وخت ورکو مینهوالو کتونکو د تاسو هم ډېره مننه کوو چې ته دې دمه زموږ سره مینهوالو کتونکو د چا زړه هم نه غواړي چې د خوند رنګ نه ډک محفلونه د ختم شي او د هر چې یو خپل اختتام وي اوس خپله مرکه راغونډوم زموږ هسته زموږ کوشش دا وي چې تاسو له شاعران ملګري په شیشه باندې وړاندې کړو اوس زموږ سره کیمرامین رفعت افریدی او خپل کوربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازه د لوی الله په امان